د دفاع وزارت ویلي چې امنیتي ځواکونه یې د ډیورنډ په کرښه د تیارسۍ په حال کې دي. په سلامونو مهرکلی کوم، زموږ یوټیوب چینل ته په خیر راغلی. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو راسره تر پایه وګورئ. د لوی درستیز مرستیال مالی خان چې خوست ته تللی دی وایي چې د پاکستان سره په فرضي پوله یې ځواکونه ځای په ځای کړي دي او د مشرانو امر په تمه دی. مالی خان دغلته میشتو وزیرستانیانو ته ویلي دي چې هیڅ ځای ته دې کډه نه کوي. افغان حکومت به د دوی دفاع په خپل وس وکړي. دوی ویلي تیاري امریکا تر پاکستان ښې درلودې خو له دې ځایه په تیښته شول. دا وه زموږ نننۍ چمتو شوې ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.